ورخ به دغه ځای مزنې وي چې هغه سکیچر و مثال پوما بوټ و مثال دغسې کرمیچ و اډیډاس و دا موږ ورې جوړول. تاسو دلته د فرانسوي بوټ کوم پروسه مخ کوئ؟ دې ته موږ د مخې سای وایي بادام دغه یعنې په موږ اړه دا موږ جوړوو. السلام علیکم د هیواد میډیا یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو خوږو مینوالو الله دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. دوستانو نن یو ډېر په زړه پورې ځای ته راغلي چې وایي د وطن تولید د وطن ویاړ. نو موږ هم نن راغلي چې د وطن ویاړ په تاسې باندې ووینو، د وطن تولید په تاسې باندې ووینو. راغلي د فرانسوي بوټ د تولید کارخانې ته چې دلته د فرانسوي بوټ دغه تولید په کم شکل سره او په کم معیار سره ترسره کیږي او بیا یو فرانسوي بوټ جوړیږي. دوستانو د دې کارخانې مسؤل محترم آغا صاحب دی چې د دوی سره به غږیږو او خبرې به کوو ورسره او د دې کارخانې د ټول پروسس په اړه به موږ ته معلومات راکوي. دوستانو تاسو هېڅ ځای مه ځئ، پروګرام بشپړه وګورئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. راځئ چې ورځو د دوستانو سره غږیږو تر څو یو فرانسوي بوټ دوی څنګه ترمیموي. موږ سره اوسئ. دوستانو په خیر راسئ، د آغا صاحب سره ولاړ یو، دوی به خپل پوره معرفیت تاسو ته وکړي. جوړ په خیر. وعلیکم السلام محترم، ښه راغلاست. تاسو هم ښه راغلاست وایم. په دې چې روغ جوړ باز په خیر راسئ. ډېره مننه، سلامت اوسئ. آغا صاحب که خپل بشپړه معرفیت دوستانو ته وکړي. زما نوم محمود الله آغا دی چې د بوټو د پر کارخانې مسؤل یم. په آغا صاحب باندې مشهور یم. مثال ډېره مننه، سلامت سئ آغا صاحب. او څو کاله کېږي آغا صاحب چې دا کارخانه تاسو پر مخ مسؤلیت یې لري، مخ ته وړي؟ تقریبا اوس 8 کاله 9 کاله دا شاوخوا کېږي. مخکې جریان موږ په پاکستان کې درلودی، پاکستان بیا دلته زه راغلی یم. څو کاله کېږي چې د پاکستان څخه مو دا کارخانه دغه طرحه راوړې ده؟ تقریبا 9 کاله 10 کاله کېږي اوس. 10 کاله کېږي. بلې و. مخکې مو هلته کار کوئ؟ مخکې مو پاکستان کې وکړه. هغه بیا کوم بوټونه تاسې جوړول هلته؟ ورخ به دغه ځای مزنې وي چې هغه سکیچر و مثال پوما بوټ و مثال دغسې کرمیچ و اډیډاس و دا موږ ورې جوړول. ښه دا ورې جوړېدله؟ بلې و. ښه ډېر ښه. او 10 کاله کېږي چې دلته مو دا کارخانه راوړې ده؟ بلې اوس 10 کاله کېږي موږ دلته کیفیت لرو او دلته مو کار مخته وړی دی. څو نوع بوټونه تولیدوي آغا صاحب؟ تقریبا دلته خو د ورځې اوس فلحال 300 جوړېږي. ښه 350 جوړې. بلې و. کم بوټونه پکې شامل دي؟ په دې کې مختلف دي. یو فرانسوي بوټ دی چې ډېر د ډېر خلک یې خوښوي. د دې ځای خلک جرمنی بوټ دی مثال زنانه پیاوه بوټ دی. دغسې نور قسم سکیچر هم جوړېږي خو په هغه په وخت سره کیملو چمپل هم جوړوو دلې. ښه بلې و. دا ټوله دلې جوړېږي؟ دا دلې جوړېږي. او څو تنه کاریګر آغا صاحب په دا اوسني وخت کې در سره اخته دي؟ تقریبا زیات و کم شمېر اوس فلحال 15-40 کسه دي. دغه زر 50-60 کسان پر زما سره ښه دلې کار کوي سره په سیزن کې را سره. ښه ډېره مننه، سلامت سئ. او آغا صاحب د سکیچر یادونه مو وکړه، هغه مو تولید پیل کړی دی که نه؟ نو هغه په روان وخت کې مرتدغه دی. اوس کیملو چمپل و، فرانسوي بوټ، زنانه پیاوه بوټ، جرمني داسې مثال دا شان دلې جوړېږي. اوس فلحال د سکیچر د اوس د بعد موږ دغه ورته کوو کېدای شي په روان وخت کې موږ هغه تیار کړو. ښه هغه هم تولیدوي؟ بلې و. ښه ډېره مننه، تشکر چې هیوادوالو ته مو دومره ستر کار کړی دی. دوستای عزیز، آقا صاحب همراه ما هست در برنامه. یا بوتای فرانسوی که هست او را تولید میکنه که بسیار در قندار بسیار مشهور است و در یگان ولایت های دیگه که مثال روزگان، المند، در این ولایت ها بسیار شهرت داره بوت فرانسوی که همین دامات ها رسم میکنن برشان، از طرف خسرگانیشان از طرف خوشیشان برشان میایه و بوت میاره. آقا صاحب دغه به د خواش و خسر و د خسرگانی د خواست به د بوت ډالۍ کیږي. ولا په اوس وخت کې خامخا از موږ خلک د کندهار خاص د هلمند د کندهار خلک چې واده ورکوي نو زوم دپاره اوله په جوړه کې مثال فرانسوي بوټ دی ورکوي. فرانسوي بوټ دی. بلې و. او دا ډېر ګران هم دی وایي؟ ښه بوټ یې ګران دی. هغه ارزان تقریبا په څو دی؟ تقریبا اوس په اوس وخت کې 2,500 افغانو ته صادر رسېږي. ښه او دا ځینې دغه چې ما اورېدلي دي وایي په 10,000-12,000 افغانۍ پورې پیدا کېږي. هغه سته هغه پخوا وه مثال چې د فرانسې سره تلله هغه وخت دا شی دونه نه و تولیدی.
اوس یې تولیدات ډېر دي چې دا اوس دلې تیاري دلې جوړېږي نو په کم کیفیت باندې دلته دغه کېږي. ښه. او دغه چرم و دغه سریش و دغه کم تلیان چې دي دا شیان ټوله دلې تاسې خپله جوړوئ که څنګه؟ دا تقریبا مختلف په شان د چین سم راغواړو، د ایران سم راځي، د پاکستان سم راواردو. اکثریت اوس خام مواد موږ دلې راغواړو چې مثال تلۍ دی موږ دلې خپل اوس جوړو. ښه دلې جوړوئ. داسې مکمل اکثره شان چې هغه اوس فصل کې 80% موږ دلې اوس تیارو. ښه خپله یې ترمیم. خپله ترمیمو دلې و. ښه ډېره مننه آغا صاحب. ولاړ به سو دوستانو سره به هم وغږېږو چې دلې په کمپنی کې ستاسې سره کار کوي کارخانه کې د هغو سره به هم خبرې وکړو. دوستای عزیز برنامه جریان داره، یک وقفه کوتاه داریم، بازم برمیگردیم به برنامه. آغا صاحب دوی ته ورځو چې دوی کوم کارونه سرته رسي دا به تاسې اوس راته ووایاست، بیا به دوی سره بانډار وکړو. دی چې دی د بوټو د مخانو کټینګ دی کې چې تانونه ورته راځي مکمله تانه څه بیا دی مثال دا ټوټې غچ کوي. چرم معنا چرم د کوم ځای ورته راځي؟ چرم د چین سره ښه د چین سره تاسې خپله ځئ که دوستان سره یا ستا دوستان ستا هغه یې راوړي. ښه دوی سره به خبرې وکړو. دوستان ښه دوی کټینګ کوي د مخانو. ښه ډېر ښه. دوستا د دوی سره خبرې کوو دوستانو چې دوی دغه کار څومره وخت کېږي پر مخ یې وړي. سلام علیکم، جوړ بخیر. سلام څنګه بخیر؟ ډېره مننه، سلامت سي حاجي صاحب. نوم مو څه دی؟ نور احمد. څومره وخت کېږي چې دلته تاسې کار کوئ؟ په کارخانه کښې بلې و 4 کاله کېږي چې کوم. د کومه ځای څخه مو دغه طرحه راوړې؟ تاسې د کومه ځای څخه دغه د فرانسوي بوټ کټینګ زده کړي؟ دا تقریبا د ډېر وخت کې د کوټې راځي موږ پشکې بیا دلته دا چې کارخانه. هلته مهاجر واست؟ و مهاجر وم. ښه څو کاله هلته مهاجرت مو کړي؟ تقریبا 25 کاله شاوخوا مې دغه مهاجرت کړی. ښه شعوري مو دا کیسه په کوټه کې زده کړې؟ و. اوس هم هلته دوستان شته دغه کیسه مخ ته وړي؟ ورته. ښه تاسې څومره وخت کېږي چې راغلي یاست؟ موږ تقریبا د چې نظام د طالبانو دغه راغلی دا نظام نه 20 کاله کېږي. 20 کاله شي. 25 کاله و دغونه شاوخوا کېږي. ښه چې راغلي یاست دلته؟ و دغه آغا صاحب سره څومره وخت کېږي کار کوئ؟ د هغه صاحب سره 4 کاله کېږي. ښه څنګه دي کارونه مو څنګه دي؟ بس شکر دی، ډېر شکر. ورې ډېر خوشحاله اوس که دلته خوشحاله؟ یا دلته خوشحاله. د هغه ځای معشوق که دې ځای؟ یا د جای دغه افغانۍ دي نو ښې دي. ښه دي او ګزاره په کېږي. شکر دی. تاسې دغه راته کټ کوي چې موږ یې وګورو تر څو دا څنګه کټېږي ګوندې زه یې زده کړم په دا عینیال کې. دا به خپل مسلکیان غواړي. و دا ډېر زحمت غواړي، بیا به شاګردي کوي، بیا به د ستا اول خورې بیا بیا زده کوي. د ستا اول خوړل هم حتمي دي په شاګردي کې، ځکه چې ول نه وي نو بیا نه یې زده کېږي. نه زده کېږي، د خپل سر نه زده کېږي، نو د ستا اول به خورې بیا به زده کېږي. ډېره ډېره مننه، سلامت اوسېږي. څه پیغام لري هغه دوستانو ته چې بهر کې میشت دي تاسې ویني؟ هغو ته دا دغه لرو چې دا چې کارخانې راوتل دي، شیان راوتل دي، د خپلې پیسې راوړي دلته مصرف کړي، دا چې دا شي کارخانې څخه پانګونه وکړي، د فرانسویان دا وکړي، د نورو د کوچیان دا وکړي، د تلیان دا وکړي، ډېر شیان به کم چې دوی پیسې راوړي، انشاءالله تعالی کار سمېږي. ډېره زیاته مننه. خیر سره شکر، سلامت اوسئ. نو دوستانو ځو به دغسې به ځو چې دا کتار ټول دغه پروسس چې دی د دغه ځای شروع کېږي، بیا داسې ځي هلته پای ته رسېږي. نو دا چې یو فرانسوی بوټ تر څو پروسو وځي بیا یو فرانسوي بوټ جوړیږي. نو اوس به هم راستو د دغه ورور سره به خبرې وکړو چې دا د فرانسوي بوټ یو بله پروسه مخ ته وړي چې دا هم کټینګ کېږي، د دوی سره به هم خبرې وکړو. سلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه سه. جوړ بخیر، ښه حیثیت مو ښه دی؟ شکر دی الحمدلله تعالی ښه یاست؟ مننه، سلامت اوسېږي. تاسې نوم څه دی؟ فیض الله دی. فیض الله جان وروره، تاسې د فرانسوي بوټ کومه پروسه مخ ته وړي؟ ما و دا استاد کټینګ کوو، دواړه کټینګ کوو. یعنی هغه چې کاري کوئ د کالي چې غچ کېږي دا بیا بوټ غچ و دا ډیزاین یې مثال موږ ورغچ کوو. ښه ډیزاین کله ډیزاین درڅخه خراب سوی دی که خامخا انسان دی عاجزه دی. څو بوټه به خراب سوي ستا په فکر باندې؟ نو په دې کارخانه کې که یا په عموم کې چې تا
غچکاري کړې ده؟ نو خامخا داسې یو 15 یا دا خو کم دی معنا ډېر کېږي ډېر کله کله. کېږي و او پروژه کې څنګه؟ پروژه کې خو هم خامخا انسان دی اجازه دی پروژه بیا درد درځي که یا یا خاص در نه راځي نو زړه دې درد کوي چې دا ولې اوس او خامخا نه ډېره مننه. څو کاله کېږي کار کوي؟ تقریبا 25 کال مې کېږي 25 کاله کېږي. اوس به نو استاد سوی یم یې؟ او ان شاء الله تعالی ډیره مننه. سلامت اوسېږئ. اوس تاسې یو غچکاري وکړئ چې دوستان یې وویني چونکې دا ټوټه ټوټه هم جوړېږي دوستانو. دغه پروسه چې ده فکر کومه چې یو 10 دغه لري مرحلې لري چې بیا یو فرانسوي بوټ مکمل ترمیم کېږي. دوستان ډېر فکر کوي چې دا فرانسوي بوټ نو څه شي دی. دا فرانسوي بوټ هغه کسان پېژني چې په پښو کړي او د همدې سیمې اوسېدونکي یي، ځکه چې په شمالي ولایتونو کې څوک نه په پښو کوي او داسې خاص ویزه هم نه پېژني. خو خیر د دې خپرونې د لیدلو څخه وروسته به یې ټوله وپېژني چې فرانسوي بوټ هغه جرمنی بوټ هغه کوم بوټونه وه چې خلک په پښو کوله. اوس به دی دا کټینګ راته کوي، تاسې ویني چې دا څومره مهارت لري. لکه یو کالي چې غچکاري غواړي همداسې یو بوټ هم غچکاري غواړي. نو د کټ په جریان کې د ګوتو لاس ماس هم خوش کړي یا دا په دې کار کې خاص نه خوږیږي. ښه نه خوږي. ګرمي څنګه ده؟ ګرمي خو خامخا 100% ګرمي ان شاء الله تعالی نو لاس په پښې مې خوښ نه سي، ګرمي مې ښه ټیټ خوښي. او خامخا ډېره مننه. څه پیغام لري دوستان ته چې تاسې ویني؟ دوستان د دا پیغام لرو د تجاران سم دغه یې ده چې دلته پانګونه وکړي. د مسلمانانو ماجر راغلي دي د ډېر خواران سره در بدره دي بیکاره ګرځي. د زموږ کسبکار ډېر خلک دي اوس خواران لیډیانې چلي یا بل کې روزانه کوي. نو د دوی سم دغه یې له ارزو ده د دې ته یو کار زمانه مساعده کی. ډیر زیاده مننه. خیر است، تشکر. دوستای عزیز، بیادر که امروی ما صحبت کرد، گفت که یک بوت است قیچیکاری شما و دیگه بیادر پیش میبریم. میریم امروی دوستا صحبت میکنیم که یک قیچیکاری بوت چقدر مرحله رو طی مراحل میکنه. امروی این بیادر هم صحبت میکنیم که اینا چی کار پیش میبره. اینجا بیایم میشینیم امرویشان باشین دوستا که اینا چی را پیش میبرن. سلام علیکم. و علیکم السلام. څنګه شي خیرتي؟ ډیره مننه. سلامت اوسېږئ. ستاسو نوم څه دی؟ احمد الله. احمد الله خان وروره، تاسې کوم پروسه مخته وړئ؟ موږ د باټم مخته وړو. ښه، هغه بیا څه شي دي که دوستان ته داسې وایي په پښتو یې راته ووایه. باټم معنا د بوټ چې جوړیږي. ښه تله یې جوړېږي. تله یې وجه ته باټم وایي. ښه باټم ورته وایي. دا د دوستانو ډېر نوي نوي شیان مو زده کړله. په عین حال کې هیله لرم چې تاسې به هم زده کړي او هغه ماشومان چې تاسې په کورونو کې کښېنولي دا خپرونې ویني، هیله لرم چې یو څه یې ځینې زده کړي. ښه، دا باټن چې تاسې جوړوئ دا څومره دغه ته اړتیا لري، حوصلې ته اړتیا لري؟ مطلب دا څومره حوصله غواړي؟ لکه د دې غچکاري چې دا یو ډېر حوصلې ته اړتیا لري نه، دا څومره حوصلې ته وسا دی که سخت دی؟ نه، کار خو دا رقم دی، هر رقم دی. پوه شو، کار سخت یو کار سخت که اسان مګر کار دی. خواري ده سړی، هر انسان د خپل خواري ته بله و دا سخت دی کې سخت هیڅ مشکل نه ځای. یو څه مسلکی سوی زه خو ما خو تقریبا ډېر وخت کې زه په دې کې اخته په دې کار تقریبا څو کاله؟ دا یو 15 کاله کېږي. 15 کاله. او دا بغل ته دي دغه څه شي پروت؟ دا چې د بخاري ده، د بدې کې تلې ګرمېږي. ښه او دا بدې کې تلې ګرمېږي، دلته مو تلې ګرمو بیا تلې مشلو. دا تلې چې ګرم سي بیا دلته ومشلو. ګرم سي بیا دلته مشلي. ښه تلې ګرم سي بیا مش پریس کو، چې تلې ګرم نه سي بیا دې نه پریسي. دا بیا څنګه تاسو ته معلومیږي؟ ځکه دا بوټ خو نمبر لري. دا یو عجب سوال دی چې دا بوټ نمبر لري او دا تاسو ته څنګه معلومیږي چې دا تلې دغه بوټ پر دغه اندازه جوړ؟ نو خو دا خو ډای موږ جوړو. څنګه ډای؟ موږ مشرزي دا ډای جوړ کی. دا ډای جوړ کی معنا پر لمبر باندې اندازه جوړ کی. و ډای ده. ښه، بیا دا تلې څنګه در معلومیږي؟ نو تلې خو نه د لمبر پر لګیدل. ښه، تاسو ورشوي دوستانو ته. ښه، دغه تلې او دغه بیا څه شي دی؟ دا بیا کپ دی. دا بیا معلومیږي چې دا بوټ دی. یا نو هغه څوک په پوهېږي چې مسلکي یې خامخا به نه وپوهېږي. چې څوک کسبکار یې هغه په پوهېږي. ښه، چې کسبکار نه هغه نه په پوهېږي. اوس ته کسبکار یې؟ اوس نه یم، یا بالکل د دې بوټ کسبکار نه یم. اوس ته کسبکار وای نو یا ته پوهېدلې. بالکل. اوس بیا که زه کسبکار نه یم، د 40 نمبر بوټ مې په 15 نمبره کې وراچولي. داسې کېدای نه سي. خرابېږي خو نو دا و خرابېږي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. څه پیغام لري چې دوستان تاسې بس ژوندی غواړم. تشکر. سلامت اوسئ. دوستانو مخته م ځو، د نور وروڼو سره هم غږېږو چې هغوی کومې پروسې مخته وړي. دلته ډېر دوستان شته چې بېلابېلې پروسې د فرانسوي بوټ ته مخته وړي. تاسې راسئ د سره به هم خبرې وکړو چې ښه اوس دا بخاري لګېږي، داسې نه چې
زه به دې خاطر ته راواوړم دوستانو خامخا دغه د بخاري توش را سره وموښتي بدن مې داسې لکه اور داسې ګرم سونه چې دوی دومره حوصله لري او دی اور ته ناست او کار کوي. سلام علیکم جوړ په خیر. وعلیکم السلام څنګه خیر ښه یې په خیر یې؟ شکر دی زارت په خپله مننه سلامات اوسې. نوم دې څه دی؟ علي احمد. علي احمد جان څو کاله کېږي دلته کار کوي؟ بس کال مې پوره کېږي انشاءالله. ښه دا بخارۍ سره زما یې راتېر دا توش یې زه داسې کړم لکه اور څومره حوصله دې ورته کړې ده؟ نو چې حوصله ورته ونه کړې جو مخته کښېنستی هم نسې نه بیا. بېشکه چې رښتیا هم. نو دوستانو علي احمد جان دلته کار کوي. علي احمد و ښه علي احمد جان هر شی چې ښه ته کومه پروسه مخته وړې؟ څنګه؟ کومه پروسه یې مخته وړې د فرانسوي بورډ؟ بس دغه ګرځه پوره کار یې کوم پوره یې جوړوم. ښه ته پوره ترمیم و بیا د دې نه بعد بیا کښل کېږي بیا هلته صفایي ورکېږي کاټن تولیږي بیا پرې کېږي اوس کاټنان یې پرې کېږي. و اوس ته به څه شي اخته؟ زه اوس سول ورلګوم. څه شو لګې؟ سول یې ورلګوم. سول یې څه شوې؟ د جې دغه لاندې دا جې ته سول لاندې تلی ته سول. تلی و ښه دغه یې ورلګوې بیا هلته هستئ و دا بیا سارې موږ کاږو بیا له هغو دې پاکوي صفایي کوي فرش کوي بیا کاټنان ته ورچي. ښه کاټنان ته هغوی ورچي. ښه یو بوټ تقریبا څونه وخت درڅخه نیسي چې سول یې ور وکړې؟ انشاءالله جوړه 6 منټه نیسي. 6 دقیقې؟ و 6 دقیقې. ماشاءالله څونه چالاک او څونه بیداره یې پکښې کې. هغسې خو خالصه سول یې هغسې چې ته جوړې ډېر ټایم غواړي. ښه اغا صاحب څنګه دی؟ ښه دی هغه صاحب ښه دی. اغا صاحب خو به کار نه در باندې سخت کړي؟ یا خوشحاله یې؟ ښه ډېر څومره خوشحاله یې؟ څو مطلب چې دومره خوشحاله یم چې پهله بس ویلی نه سم نه دی. ډېره مننه سلامت اوسېږې. او واده دې څنګه دی کړی دی که یا واده مې نه دی کړی. ولې دې نه دی کړی؟ بس تر دا اوس پورې کوچنیان دي. هېڅ یو ترتیب هم نه دی برابر سوی؟ بس ترتیبه برابر سي نو خو قسمت د کوزدې یا یا کوزده مې لا سوی ده شکر. کوزده دې کړې ده؟ کوزده. چې څنګه ژر یې شکر وویلي. ډېره مننه سلامت اوسې. د خپل ځان دپاره فرانسوي بورډ جوړوې؟ انشاءالله. فرانسوي جوړوې که یو بل بورډ جوړوې؟ هغسې خو ته استاد یې مسلکي خپل د خوښې د ذوق مطابق بورډ جوړوې ځان؟ هغه نه خو نه بیا د فرانسوي په رقم نه بل شی بیا جوړو ځان ته. ما ته یې نه را جوړوې؟ تا ته بیا هم در جوړ کړو. و ځکه زه هم مجرد یم. ولې نه یاره دواړه یو رقم. ډېره مننه علي احمد جان سلامت اوسېږې. په وروستیو کې څه پیغام دی دوستانو ته چې تاسې همدا شیبه ویني؟ څه ویلی سو یار د هغو دی دپاره اوس فلحال څه نسم ویلی خو بیا ښه بیا هم چې دې ویني هغوی چې بېکاره دي په کور کې ناست دي هغوی ته څه پیغام لرې؟ بیکاره دي بیکاره کور کښېنستا نو سړی څه کوي د بیکاره سړي سره خدای له بیزاره دي. بېشکه چې همت باید وکړي څه وکړي؟ او بچ چې هره کار شی یي باید چې وکړي چې ګر سړي کې چې د یوې روپۍ کار جي نه دي د ورځې خالي راوځي د سرکان متریله دا غټه خبره او دا ډېر یا متراني خو ډېر کارونه ستا چې خلک یې وکړي داسې خو نه دي چې بالا ګرځه او راګرځه. نارینه دپاره دا په کار دي چې هغه کارونه وکړي. کارونه الله پاک راستولي د کار دپاره دي بیل بل شي دپاره د کور نه تورې دپاره او تورې دپاره. ډېره مننه سلامت اوسې وروره تشکر خیر اوسې. نو دوستانو خپرونې جریان لري تاسې دا د فرانسوي بورډ دغه پروسې را سره تعقیب کې ویې ګورئ. د یوې لنډې دمې وروسته بیا هم راګرځو خپرونې ته. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. هیله لرم چې شاټونه مو لیدلي او هغه فرانسوي بورډ چې تاسې په خپلو کورونو کې په ودونو کې په محفلونو کې په پښو کوئ هغه څنګه جوړیږي د هغه په ترمیم باندې به تاسې خبر سوي یاست چې له دومره پروسس څخه وروسته یو فرانسوي بورډ جوړیږي. نو دا هم یو ډېر ستړی کار دی ډېر زور غواړي. نو اغا صاحب تاسې څنګه یاست؟ بخیر الحمدلله تعالی. ګرمي خو به نه یاست ولې راسره؟ خامخا سپکه ګرمي ستا نه دغه د اغا صاحب تاسې خپل هم فرانسوي بورډ په پښو کوئ؟ کله یو وخت به پښو کوي خو اوس مې نه دی پښو کړي. ولې اوس؟ شاید اوس نور شیان راغلل. فرانسوي بورډ خورا تاب غواړي که څنګه؟ خو داسې دی هغه متل یې کړی دی وایي د هر یو د خپل کار سره دغه دی مخالف وي. یو چا راته ویلي وایي د فرانسوي بورډ نامیان به پښه کوي. یاره خو هغه نامیان به اوس هم دغه کار تېر دی اوس ډېر سنګینه خلک هم پښو کوي. سلامت سه. او هغه جرمني بورډ چې وخت راتلی هغه څنګه دی تاسې ترمیموئ؟ او هغه هم جوړېږي بیا اکثره وخت موږ جوړوو.
هغه بورډ به اکثره وخت دغه لیرو پرتو سیمو کې هلمند روزګان په دغه ځای کې به ډیر خلک پرو کوي اوس هم پکې کوي اوس هم مختلف هغه راځي د چین سم راځي خدای موږ هم جوړو څه ته سیم جوړو هغه په کم سیزن کې هغه به تقریبا اختر ته 600 مر پاتې د برات په میاشت د روزه بیا هغه صاحب دا کوم ځایو ته استوي قراردادونه لري که څنګه و قراردادونه دا به زی مطلب روزګان او هلمند او مطلب دغه سه ګریشو لشکرګا دا ځای ته کړته زی مطلب سره خلک یو ډېر شوقي او دا به څنګه دي قیمتونه سعودي هغه عموم کې تاسو قیمت ورته شي هغه د کارخانه قیمت کوه یو راز دی که هغه ساتي یا هغه مشکل نشته هغه سه مطلب ښه بورډ چې دی د ښه بورډ تقریبا 2000 افغانۍ پر دی جرمنی او 2000 افغانۍ قیمت لري جوړه او هغه فرمایشتي خو هغه به بيخي ګران هغه نو خامخا 2000 3000 پر او یو ډالۍ مالی هم سبا کاټن کې کیا و اکثر دا جایزه والا شان خورا ډیر سوي یو ګلاس په کاټن کې شي هغه هم ستا کنه څه داسې دا مردا مختلفه داس اکثره جایزه ورچو یا سراغ پکښې کې یا کلهبند پکښې کې یا مثال داس نور اجناس پکښې کې دوی جایزه ده بیا څومره دوستان خوشاله چې دا درڅخه وړي شرکتو ته کمپنیانو ته هغه کسان چې رانیسي هغه څومره خوشبیني شي ودی کار هغه ډېر خوشاله چې دا څه شی پکښې کې او هغه چې کله بوت رانسي نو هغه شی د جیب لپاره یا ژمنځي یا کلهبند یا کاچوغي یا سراغ اساره خلک نو هغه ډېر خوشاله په دا باندې ډېر مننه هغه صاحب دوستانو د دا ورور سره هم خبرې کوو چې د فرانسوي بورډ بیا هم فرانسوي بورډ بیا فرانسوي بورډ بیا فرانسوي بورډ د فرانسوي بورډ کوم مرحله د مخ ته وړي السلام علیکم وعلیکم السلام جان شر راست مننه سلامات سینو مچتي مختار احمد وروره تاسو د فرانسوي بورډ کوم پروسه مخ ته وړي دته موږ د مخې سای وای بادام دا یعنی په موږ اړه د موږ جوړو نو کار چې دی هغه بیا مخامخ کوي او هغه دوستانو سره مو ژغې د هغه دوستانو ولیدل چې کومه مرحله تر سره کیږي خدای بیا لومړنۍ مرحله دي چې تر سره کیږي نو علي سر شروعات دي چې کیږي اول کوم پرې کیږي بیا مانه ټوټي کیږي بیا سره پیمنت کیږي تاسو د سنت روشي څنګه پرې کیږي دغه سوي دي ان شاء الله دا خو به د ماشين باندې سوي روشي چې دغه اندازه او ماشين باندې بیا موږ تراشو او نو دا بیا نور کار بیا مخته پاتېږي بیا مخته شروع کیږي ششه بیا داسې پرې کیږي وو دا څو کال مو کې کار کوي مختارم د کار کوم به خیر عمر کېږي ان شاء الله bale د پښنیواله سم دا کې سب دی ښه او نو مخې په پاکستان کې و مهاجرت شل د ډېرې دوستان مهاجر دي تقریبا زیاتره مهاجر دي دا سي څوک اوس لند وخت کې راغلي او څوک ډېر عمر کې مش تقریبا نه تکاله یا نه کاله تقریبا کې چې راغلي ډېر مننه سلامات اوسېږي مختار احمد وروره ورسته کې څه پیغام لري دوستانو ته بس ټول ته نیک هیله او سلامونه ټول ته بس شوق ټول څه واړو بس نور څه مننه تشکر خیر ستاسو هم مننه چې تشکر دغه ځوان سره هم خبرې وکړو چې دای کم پروسه مخ ته وړي د ازمانه دی زده شستړی مسې ورور څنګه ورور شه جوړه خیرات دی مننه سلامات وسه شایسته ورور مې نوم دي چشتي بلال جان کم کار مخ ته وړي دا کار مخ ته وړم دا ټوټي پر مشلوم څه دا بیا کومه ټوټه ده د بورډ د بورډ د شاته اندامې دي شاته راځي اوس دوستانو مکمل بورډ چې بیا جوړیږي هغه مکمل بیا د روشي چې مکمل دغه ځایونه بیا هغه صبر تشریح کی چې کم کارونه کیږي په دې کې هغه کارونه به هغه صبر توای شدا څو کال کې کار کوي دغه 15 کال کې کار کوم نه بورډ مسلکی یا تم بلال جان وره واده دې کړی یا ورور ویل نه کوي واده ډېر وخت پاتې دی ورور پر لکشنی شکشنی و نه ورور ډېر مننه سلامات سي بلال جان د خپل کار څخه 100% راځي بس 100% راځي یم ورور ډېر مننه خیر اوسې چې 100% راځي هغه ځوانان ته څه پیغام لري چې مسؤلیتونه د ځان څخه لري کړي دي کورنۍ مسؤلیتونو ته غاړه نږدي او بیلاری کوي هغه د پاره د غلرم چې خپل روزګار کې خپل کور ساتي دا خو نه دي چې مطلب بیکارانو پایې پورته نه کی پایې نه پورته کی د دې خپل تاوان دي دغه ځان د تاوان نشي چې د پایې پورته کی چې کار روزګار کې خوشاله باید خپل وساتي او نه خپل وساتي ډېر مننه ورور سلامت وسه خیر اوسه مننه تشکر دوستانو تاسو راسي چې د نور ځوانانو سره مو بلال خان سره مو خبري وکړه به ان شاء الله دغه کوچنی کارونه مخ ته وړي د سره هم خبري وکړو ماشاء الله په دې کارخانه کې هغه صاحب یادونه وکړي چې د سلویټ څخه تر 500 پورې کاریګران اخته دي او دا یو ډیره غټه خبره ده دوستانو السلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم السلام سلام مسیح جوړ په خیر مننه سلامات انرژي لکه فل ختمه ده بلاغ نو کار دی وات خامخه و بالکل واقعا تم کم کار مخ ته وړي مخکې لمخکې چې کار خلکو ته بیان کې خپل شایستان هم دي دوستان نانو په هملا دی څه شي دي په هملا
فهیم الله جان کوم کار مخته وړي دلته؟ ما نو دا پینګان کار دی دا د بادام مخ ته راځي. ښه چې شي راځي مخ ته راځي؟ د پینګان دي، د پینګان کتول دي. بادام راځي، بادام ورته ویل. ښه موږ ما بیا دا فکر کوي بادام سړی هغه بادام چې موږ سې خورو د دماغ دپاره ډېره ګټه رسي د هغه دپاره جوړي. هغه مخکې ورور هم یادونه وکړه. ښه دا پروسس څونه زور غواړي ستا دپاره؟ دا زور نه غواړي. په یوه ورځ کې څو دانې جوړولی سي دا؟ موږ خو نه د ورځې تقریبا 100 جوړې جوړوو. ته خصوصا ته خپله دا څو دانې جوړولی سي؟ که څوک درته ټارګېټ کښېږدي څو دانې جوړولی سي؟ 100 جوړې د جوړولی سي. 100 دانې؟ ماشاءالله. بلال ته چیلنج ورکوې یو وخت دته چیلنج دی. ښه ډېره مننه، سلامات اوسېږئ. او هغه ځوانانو ته څه پیغام لرئ چې کورني مسؤلیتونه د خپله غاړه نه ږدي، بې پروا دي، بې پروایي کوي؟ هغه نو دا چې نو دا خپل د ځانه سره کوي دا ځوانان، دا خو باید دا کارونه ونه سي، خپل ځان ته او کورنۍ ته متوجه سي. خپل کورنۍ ته متوجه سي. ډېره مننه وروره. خیر اوسه. شکر، سلامات سي. دوستانو تاسې راسئ چې مخ ته ولاړ سو. ماشاءالله ډېر ځوانان اخته دي، ډېر ښایسته ځوانان اخته دي، کار کوي او زحمت باسي. نو تاسې درځئ چې مخ ته ځو. غږ ډېر زیات دی. راځئ چې ورسو د نورو دوستانو سره هم خبرې وکړو. ځو به دغه مرحلې ته، د کاټن مرحلې ته، چې کاټن دوی څنګه جوړوي. کاټن هم البته د لیغ خپله دوی جوړوي، بیا هغه کاټن ته اچوي او بازار ته یې وړاندې کوي. راسئ دوستانو د دوی سره هم خبرې وکړو چې دوی دا د کاټن پروسه څنګه مخ ته وړي. دا به هم دوی راته ووایي. دی یې مسؤل دی، لکه چې هغه اخري پروسه یې دی مخ ته وړي. نو سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر خیرت دی. ډېره مننه، سلامات سي. دلته د هر چا سره ژغېنم کرار خبرې کوي. دا لکه چې هغه صاحب دغه اصول هغه صاحب درته ایښي دي. یا نه جوړ شي دا اصول. نو ولې داسې کرار خبرې کوي؟ موږ یې حوصله کوو. وایي حوصله یې څه کوم. ښه ډېره مننه. نوم دې دوستانو ته ووایه. یوسف پاپا. ښه وفا صاحب څو کاله کېږي دلته کار کوي؟ تقریبا دا اووم کال دی. اووم کال دی. ښه زده کړې دي که نه؟ اووه کال مې کړي دي. څومره صنف؟ تقریبا در پای پورې مې زده کړې دي. ښه پوهنتون دې ویلی دي که نه؟ یا پوهنتون نه دی. ښه 12م صنف دې خلاص کړی دی. اوس فلحال دلته لګیا یې؟ او که چیرې د پوهنتون یوه زمینه راته مساعده سي وایې که یا ستا د خوښې او رشته یي؟ شوق خو لرم چې کومه پوهنځۍ سره؟ کومه پوهنځۍ غواړې چې ویې وایې په آینده کې؟ د کوم تعلیم سره شوق لرې چې ویې وایې؟ د انګلیسي سره ډېر شوق لرم. انګلیسي ادبیاتو سره؟ انګلیسي ادبیات سره. انګلیش دې دغوندې زده دی ده؟ یو سلام خو دوستانو ته ورواچو په صورت هم انګلیسي ده. یو سلام ورواچو چې په خارج کې دي، هغه بهر کې میشت دي، هغوی به دې وویني. یو های هیلو ورواچو. ډېره مننه، سلامات اوسئ. اکثره دوستان چې زه وینم شرمېږي، او دا یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ اوسني ځوانان بیا هم دومره دغه په کښې کې د حیا په کښې کې ده چې د یو چا سره د خبرو په جریان کې هغه څه نه څه شرمېږي، او دا ډېر ښه دی د یو چا دپاره. او کومه پروسه مخ ته وړې؟ څنګه کومه پروسه مخ ته وړې؟ څه شي جوړی دلته اوس ته؟ د هغه فرانسوي شرکت دی. د فرانسوي چې جوړ سو مکمله و. ته کومه پروسه مخ ته وړې دلته؟ ته کوم کار کوې دلته؟ زه دغه اخري فینیشینګ زما د هغه بیا څه کوم کار دی؟ صفایي ورکوم. معنا چې کوم کارګر دلته یو کار پکې خراب کړي هغه زه راګرځوم، اخري صفایي ما په لاس کې. او بیا خوشکې م ورته کوې چې خراب کړی؟ یا خوشکه داسې یو وخت یو بورډ پسې وغورځوې چې دا مو خراب کړی؟ یا خوشکه نور ته کوم دغه شی ساري خلاصوم ورته هم چې دا منه په آینده کې بیا ونه وینم. ښه آفرین، ډېر ښه. ډېره مننه، سلامات اوسئ. او هغه مشرانو ته مو څه پیغام دی چې کشرانو باندې سر نه ګرځوي او هغوی ته د ښې لارې توصیه نه کوي؟ اوسني ځوانان تاسې ویني چې موټرسایکلانو باندې پایې پورته کوي، په یو بلو لارو باندې روش دي. دا ډېر بد کار دی چې هر ځوان یې کوي. د هر ځوان لپاره پکار دی چې خپل د کور د غړو خیال وساتي، خپل کور غړو ته خواري وکاږي، محنت وکړي. موږ هم د دې اخته یو، دا د خپل کور لپاره محنت کوو. واده دې کړی دی؟ ماشاءالله. څو بچیان دي؟ چې خو مسپدال نه څه واده مې تقریبا یو کال کېږي. ښه نو دا شیریني څه وخت خورو د خیره سره؟ شیریني چې ستاسو خوښ وي. ډېره مننه، سلامات اوسېږئ. دوستانو په وروستیو کې د هغه صاحب سره مجلس کوو چې دغه د کارخانې شانې د کوم ځای څخه راوړي دي. نو ډېره مننه ستا څخه. مننه، خیر اوسه. تشکر، سلامت سه.
دوستانو بیا هم په خیر راسئ راغلي دغه ورور ته چې دی د فرانسوي بوټ دلته نو ټوله فرانسوي دي چې د فرانسوي بوټ کومه مرحله دوی ترسره کوي. سلام علیکم. وعلیکم سلام سره مسوره. ښه یاست په خیر یاست؟ شکر دې ته ښه په خیر یم. مننه سلامت اوسېږئ. تاسې خپل نوم دوستانو ته ووایاست. زما نوم حکمت الله حسینی دی. ښه زما امیده یاست حسیني صاحب. زما نوم هم حکمت الله دی. ښه ده. مننه سلامت سي حکمت الله خان وروره تاسې کومه مرحله ترسره کوئ؟ موږ دلته د فرانسوي بوټ مخانې ورجوړوو. ښه مخې ورجوړوو. بله وه چې موږ دغه ته یعنی یو بوټ ساز نومیږي د مخه چې جوړي دا ته بیا بادام رسان وایي. ښه بله وه چې د بوټ مخ ته بادام رسان وایي. بادام رسان. بله وه. ښه بادام پر جوړ بادام ته میوه وسوه. ښه تاسې دغه راپورته کړئ چې دوستان یې وویني چې دا کم دغه تاسې جوړوئ. دا موږ د بوټ مخ دی دغه ته موږ زبانه وایو. دا بیا اته یا لس ټوټې دی. بله وه د بوټ ژبه ده. د هر شي ژبه مو لیدلې نن به د بوټ ژبه ووایي. دا نو د بوټ ژبه بولي که موږ په دغه ورته وایو زبانه. او دغه بیا بخۍ سوې ده. دا بخۍ سوې ده. بله وه دغه بیا بخۍ کېږي بیا هلته دغه کېږي. بله وه داسې بخۍ کېږي. بیا هلته وبستوئ. بله وه بیا دا اته نه ټوټې دی پیوند کېږي باره مخ ځین جوړي د بوټ فرانسوي مخ ځین جوړېږي باره. ښه ډېره مننه. څه پیغام لري لیدونکو ته هیوادوالو ته؟ بس دا پیغام ورته لرو چې دا ګرده د خیره د خپل کشران یو کسب ته شاګرد کې چې یو کسب یې زده کړي ډېر به ښه یې. ډېره زیاته مننه ورور. مننه سم خیر. شکر سلامت اوسېږئ. په خیر راسئ هیله لرم چې یو څو شېبې مو موږ زغملي یو او دا ځوانان دا ګلالي ځوانان دا ښایسته او تکړه ځوانان چې دلته اخته دي کار کوي زیار باسي د هغو د په زړه پورې ویناوې او خبرې به مو اورېدلي او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. دوستانو د خپرونې په وروستیو شېبو کې د هغه صاحب سره خبرې کوو چې د بوټو دغه بېلابېل تولیدات چې دوی کوي دا ماشینري د کومه ځای څخه راوړي. هغه صاحب ماشینان د کومه ځای څخه راوړي؟ ماشینان اکثریت موږ د چین سره غوښتل. ښه د چین څخه دلته نه پیدا کېږي. دلته نشته یا پاکستان ته راځي د پاکستان سره مثال موږ راغواړو یا د ډایرکټ د چین سره راغواړو. ډېره مننه. هغه صاحب یو بوټ او دوه بوټ هم دوستانو ته راواخلئ چې ویني دوستان او تاسې ویل زنانه بوټ هم ترمیم کوو هغه هم که چیرې موجود وي هغه هم راواخلئ چې دوستان یې وګوري. دوستانو تاسې شان کې یاد زه به مثال درته تشریح کوم. مثال اوس دغه بوټ دی. بله دا مثال موږ خپله دلیه مکمله جوړ کړی دی. بله سول هم دلیه جوړ شوی دی بوټ هم دلیه جوړ شوی دی. هغه اوله درجه بوټ چې دی فرانسوي د هغه دغه دی. مثال چې هغه ګران بیه دی. مثال مخکې دا د فرانسې سره راتلله دا تقریبا په 2000 دویم زره پورې ستا په دې کې چاره ماله 2000 درجه دا په 2000. دغه دي دوستانو فرانسوي بوټونه چې دومره ډېر خواري پرې کښل کېږي ګرمیان یې زغمل کېږي بیا داسې بوټ ځینې جوړېږي. انشاءالله بیا به ښایسته شاټونه هم درته واچوو دوستانو. خو اوس دغه تاسې فلحال وګورئ دغه ټول شیان یې دلې جوړېږي حتی در کاټنه پورې در پلاستیکه پورې ټول دلې پې کېږي او جوړېږي. چې دی د زنانه بوټ دی د پیاوا په نامه باندې یادېږي. او دوی دغه بادام ولې ویل دا بادام بادام چې دی دا موږ دغه نوم دغه دی د مخان چې دی مخان ته موږ بادام وایي بوټ ته بوټ سازي وایي. بادام تاوا اوس په دای نه خیر خو مشکل نه لري خو اوس ګرمي د بادام مزام په خوراک ګرم دی. دا بادام یادول سړی د بوټو په کارخانه کې د بادام چکیچ موجود دي. ښه دا د زنانه بوټ دی. بله دام د لیتر وي دام د لی و د لی مکمل دا فکر کوم دومره کار نه غواړي لکه هغه فرانسوي چې غواړي. یار کار مختلف سیم دي دونه خاص فرق نه لري. ښه دا بیا په څو تمامېږي ودانه؟ دا تقریبا در 0 پورې 800 داسې تمامېږي. ښه زموږ دپاره یې په څو راکړي؟ داسې د جوړې چنې به وو بیا چنې درکړه ستاسو دپاره 1000 دی. ډېره مننه هغه صاحب چې موږ کوو هغه دغونه ارزانه دي مطلب بیا هلته دوکاندار چې کوم خپل دغه پر کوي مثال 800 600 700 در 0 پورې مثال دا په دې کې مختلفه دغه ستا کوالټۍ سته. ډېره مننه هغه صاحب چې موږ مو وزغملو زموږ بلنه مو ومنله. تشکر هغه صاحب چې وخت مو راکړئ موږ ته او په وروستیو کې که د چارواکو څخه غوښتنه لرئ د دوستانو څخه غوښتنه لرئ چې تاسې ویني هغه که وطن کې دي که د وطن څخه لرې دي څه پیغام لرئ څه ویل لري هغوی ته؟
غوښتنه مو دغه ده چې د خپل هیواد تولیدات په ډېر ښه دی چې خپل په وطن کې سړی خپل تولیدات وکړي او نورو هیوادو ته مثال ولېږي، مطلب تولید یې وکړي. او د حکومت څخه مو دا خواهش دی چې مطلب دلته زموږ سره چې کم بودیجه موږ بنده کړې ده یا په کم کار باندې بوخت یو، موږ کوشش کوو چې مطلب نورم دغه 50 کس اخته 100 کسان اخته کو په کار بوخت ماجرې نه روان دي، در بدر خلک ستا مسکینان ستا، نو د دې همکاري غواړو چې دې زموږ سره سپک همکاري وکړي په دې کې، یا د برق د خاصه یا مثال د بل شي اجناس د خاصه یا د ماشين د خاصه چې مثال د دې کومک را سره نو ان شاء الله اوس 50 اخته دي بیا 100 یو نیم 1500 او 200 وخت کېږي مثال. ډیره مننه غاصب، تشکر ستاسو څخه. او د هر سړی سم دغه هیله ده چې خپل په هیواد کې یو څه مطلب پانګونه وکړي او څو کسان په کار باندې بوخت کړي. ډیره مننه غاصب. خواهش کوم. مننه تاسو. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. مننه. قدرمن لیدونکو، دا و چې د فرانسوي بورډ د تولید کارخانه ده چې د هغه سم محترم سره وژغېدلو د دې کارخانې مسؤل دی. تر بلې داسې خپرونې پورې چې زه ستاسو په حضور کې حاضرېږم، پر پاک او سپېڅلي رب سپارم. ښه د مینې څخه ډکې وخت ولرئ. ورخ به دغه ځای مزنه وي چې هغه سکیچر و مثال پوما بوټ و مثال دغه سي کرمیچ و اډیداس و دا موږ جوړول. تاسو د فرانسوي بورډ کوم پروسه مخوي؟ دې ته موږ د مخې سای وای بادام دا یعنی په موږ اړه د موږ جوړو. له هیواد میډیا سره اوسئ.